السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو الله تعالی دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به تاسو ته د موبایل لپاره یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم که چیرې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ بیا به تاسو وکولی سئ په خپل موبایل کې په یوه وار باندې دوه اپلیکیشنان استعمال کړئ. دوستانو لوړ به فیسبوک وي، لاندې به واتساپ وي، یا د هغه رقم چې تاسو هر اپلیکیشن استعمالوئ تاسو دوه اپلیکیشنان په یوه وار استعمالولی سئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره به دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو سپلیټ سکرین لنچر ډاونلوډ کړئ. د هغه رقم ګوره دوستانو لوړ به فیسبوک وي، لاندې به واتساپ وي، یا که تاسو غواړئ چې هر اپلیکیشن هر دوه اپلیکیشنه په یوه وار استعمال کړئ هغه تاسو استعمالولی سئ. دوستانو ګوره دغه تاسو په هغه موبایل کې استعمالولی سئ کوم چې انډراید 9 پلس وي، یعنې کوم چې 9 پلس وي په هغه کې تاسو استعمالولی سئ. کوم چې تر 9 پلس کم وي په هغه کې تاسو دغه اپلیکیشن نسئ استعمالولی. د هغه رقم ګوره دوستانو دلته به تاسو راسئ په شارټ کټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په شارټ کټ باندې کلیک وکړئ ټاپ اپس اوس تاسو لوړ کم اپلیکیشن غواړئ دلته به ګوره دوستانو تاسو په ټاپ اپس باندې کلیک وکړئ. اوس کله چې تاسو په ټاپ اپس باندې کلیک وکړئ اوس که تاسو غواړئ چې لوړ تاسو ته هر اپلیکیشن خلاص شي صرف به دوستانو تاسو هغه اپلیکیشن ور وښایاست. نو ګوره دوستانو زه راځم فیسبوک ورښیمه. د هغه رقم ګوره دوستانو په باټم اپس کې بیا زه اوس راځم واتساپ ورښیم. اوس زه ورته ماته د لوړ فیسبوک خلاص شي او لاندې دې ماته واتساپ خلاص شي. کله چې ګوره دوستانو دغه به تاسو ور وښایاست د هغه رقم به دوستانو تاسو په سیو بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به ګوره دوستانو تاسو ایډ ووایي. کله چې ګوره دوستانو تاسو ایډ ووایي دغه به اوس تاسو په موبایل په هوم سکرین باندې ایډ شوی وي. اوس کله چې دوستانو دغه تاسو خلاص کړي لوړ به تاسو ته فیسبوک وي، لاندې به تاسو ته واتساپ وي. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ چې په موبایل کې په یوه وار باندې دوه اپلیکیشنان استعمال کړي. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دې رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.